بارک اوباما ټرمپ ته څه پیغور ورکړی دی؟ د ټرمپ واکمنۍ په امریکا کې څه پیښ کړي دي او د جو باین په واکمنۍ کې به څه پرمختګونه رامنځته شي؟ ښه راغلاست لیدونکو، دا خبر کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا مخکنی ولسمشر بارک اوباما ویلي چې دوی ته هیلهمند دی امریکا به بیرته د پرمختګ لوری ونیسي ځکه د جو باین له بریا وروسته به ستونزې حل شي. هغه ویلي دي د ټرمپ په 4 کلنه واکمنۍ کې امریکا کې درزونه ډیر شوي. بارک اوباما د جو باین په بریا نسبتا د خوښۍ د میلان په ښکاره کولو سره ویلي دي چې د دې درزونو د لمنځه وړلو لپاره د جو باین بریا لومړی ګام دی، خو وایي چې په یوه دوره حکومت کې دا ستونزې نه حل کیږي. اوباما زیاته کړه چې د دې درزونو او حالات له منځه وړلو لپاره زیات وخت ته اړتیا ده تر څو له منځه ولاړ شي. هغه ویلي د ښاري او کلیوالي ټولنې ترمنځ قهر، ناارامۍ، کډوالۍ، د نابرابرۍ غوندې بېعدالتۍ او داسې نور موارد په دې هیواد کې د درزونو رامنځته کېدلو عوامل دي. د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا دولت پر ضد یو شمېر لاریونونه هم وشول چې له دولته یې شکایت درلود او همداشان دی ولسمشر په نړۍ کې هم له هیوادونو سره لازمې اړیکې ونه پاللې. افغان سوله یې ګډوډه پرېښوده او همداشانې نورې نابرابرۍ هم رامنځته کړي چې امریکایان یې ښه ولسمشر نه بولي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشرانو څخه یو له هغه 10 ولسمشرانو دی چې یوازې یوه دوره یې ولسمشرۍ کړې او په دویمه دوره ټاکنو کې یې ماتې وخوړلې. په ډونالډ ټرمپ هغه چاره وشوه چې په لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې دومره زمینه او د خلکو خوښۍ لاسته رانهوړه چې په دومره دوره کې هم وکړی شي چې ټاکنو کې بریالی شي. تر اوسه ټرمپ د خپلې ماتې په نه منلو سره ځان ګلمرجان جوړ کړی او لا هم انتظار دی. خو تیره ورځ یې په یوه وینا کې ویلي و چې په راتلونکي جنوري کې به واک د بل چا وي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې د بارک اوباما ډونالډ ټرمپ ته د ورکړي پیغور په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریک کولی شئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو الله مو مل شه.